یار چې د یار پسې مړ نشي، یار چې د یار پسې مړ نشي، تشه جړه د چم گاون خلق کوي نه، تشه جړه د چم گاون خلق کوي نه. ما په اعتبارو کو ما په اعتبارو کو ځان می خوار کو، ما په اعتبارو کو ځان می خوار کو، زما د غیږه جانان ټګو خطونه، زما د غیږه جانان ټګو خطونه. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم یو نوی ټاپک سره. مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې چې کوم وروڼو زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او په خوا کې په دې غنټې باندې بټنه دباو کړئ. دا غنټې بټنه چې کوم په خوا کې ده دا هم دباو کړئ. مینوالو زما چې کوم ټاپک ته هغه دا ده، ما یو څو ورځې وشوې چې زه ګورم نجیبه فیاض راځي په ټیک ټاک باندې م راځي او د هغې یو څو ویډیوګانې وایرل شوي دي. ډېر افسوس وشو، ډېر زیات مې افسوس شو. د نجیبه فیاض چې دا ویډیو ما صحیح کا کم حالت کې هغه دا ویډیو جوړی او په کم کنډیشن کې د هغې دا ویډیو ما صحیح کا، ډېر د افسوس خبره ده، ډېر زیات د افسوس خبره. دا هغه نجیبه فیاض ده. مونږ به ورکوټ یو، د دې به ډرامې لګېده او ډېر ښکلې به ډرامو کې به یې کار کول، ایکټینګ به یې کوله او مونږ به د دې ډرامې ډېر شوق سره به م کتلې. هغه وګوره نجیبه فیاض راغله، دلربا راغله، دلربا ده د دې یوه ډرامه وه په هغې کې د دې نوم دلربا وه. چې اوس د نجیبه فیاض کرتوتونه ګورم، کارنامې ګورم، زه حیران شوم په دې به چې کوم ډرامو کې ایکټینګ به کولو او داسې به معصومه ښکارېده، داسې معصومه به ښکارېده. دې چې کومې ډرامې کړي دي ډېر سیریس یې کړي دي، سنجیدګي سره یې کړي دي. د دې ډرامې به مونږ کتل نو مونږ له به جړه راتله، نجیبه فیاض سره دا ظلم کېږي، زیاتې کېږي. خو د افسوس خبر ده ډرامه خو ډرامه وي که نه، ریل لایف کې د دې چې کوم ویډیوګانې ما صحیح کړي، چې کوم ویډیوګانې د دې وایرل شوي دي، ډېر افسوس مې وشو. نجیبه فیاض تا خو به ډرامو کې او ډرامو نه پس به تا دا خبره کوله چې دا زموږ معاشره ده، په دې کې دا غلط کار ښځو سره کېږي او زه په دې باندې اواز اوچتوم دا غلط کار دی. صحیح خبره تا کوله، خو ته په خپله دا غلط لباس څه لپاره اچې؟ دا غلط لباس خو ته اچې او ورسره چې ته دا غلط ټوپونه وهې، غلط ډانسونه کې او غلط ستا ویډیوګانې چې کوم راغلي دي، دا ته څه لپاره غلط کارونه کوې؟ ته خو یوه پښتانه ښځه یې، هغې نه باوجود ته دا غلط کارونه کوې. ډېر افسوس وشو چې څنګه ته په ډرامو کې راښکاره کېدې، چې کوم پاټ به تا کولو او کوم طریقې باندې کولو. ما خو ویلې نجیبه فیاض نه خو بله ښه جینۍ څوک شته دی نه، خو نه که نه تا ثابت کړو خپل ځان. ډرامو کې چې کم ایکټینګ د کولو په ریل لایف کې هغې نه ډېر زیات مخکې تللی، ډېر زیات بتری. بس زموږ ته وا ده الله پاک تعالی د نیکۍ هدایت درکړي او دا غلط کارونه پرېږده، دا نه جوړېږي تاسو سره. بس دا زما میسیج و نجیبه فیاض تا ته. ملګرو چې زما ویډیوز تاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل کمنټ راته راولېږئ او چې زما ویډیو شیر کولی شئ نو شیر کړئ. بس دا زما میسیج و. والسلام.